اسلامي امارت وايي کابل په تیرو 15 کلونو کې په سیاسي، نظامي، اقتصادي، ټولنیزو او پراختیایي برخو کې ډیر زیات پرمختګونه ترلاسه کړي دي. کابل همداراز ویل دي چې بهرنۍ اړیکې پراخې شوي دي او په ګڼو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ هم خلاصې کړي دي. خو له دې سره بیا لا هم ځینې ستونزې پر خپل ځای باندې پاتې دي. په تیرو 15 کلونو کې بیا یوازې روسیې د اسلامي امارت حکومت په رسمیت پیژندلی دی. خو امارت وایي چې دا د نړۍ ناځواني ده چې شته حکومت په رسمیت نه پیژني. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په ټوله کې په تیرو 15 کلونو کې د اسلامي امارت پر لاسته راوړنو باندې بحث کوو او دا چې کومې چارې دي چې هغه پاتې دي او باید لومړیتوب ته راوستل شي او ورباندې کار وشي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی. د نړیوالو چارو شنونکی حبیب الله جانبدار صاحب، د سیاسي چارو افغان شنونکی محمد الیاس فاتح صاحب او د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی عبدالصادق حمیدزی صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ. بخیر. جنابدار صاحب، د بحث به هم تاسو سره پیل کړو. راځئ چې بهرنیو اړیکو ته لاړ شو. څومره پراختیا او لاسته راوړنې لري امارات په ټوله کې په تیرو 15 کلونو کې؟ ما په مقدمه کې هم اشاره وکړه چې یوازې روسیه ده چې د امارات حکومت یې په رسمیت پیژندلی، خو کابل په دې باور دی چې ټول د رسمیت پیژندنې اصول او قوانین پوره کړي دي. جغرافیه په لاس کې د حاکمیت لري، حکومت ولس سره دي، نو باید نړۍ په رسمیت وپیژني او امارات وایي چې دا د نړۍ ناځواني ده چې دغه ګام نه پورته کوي. مهرباني. د لوی بخښونکي خدای په نامه نیازی صاحب، تاسو ته د بحث محترمو ګډونوالو درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. دا خو ډیره بنسټیزه پوښتنه ده چې په دا 15 کلو کې نړۍ ولې افغانستان تر اوسه په بشپړه توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. اول خو موږ باید دې ته فکر وکړو چې دلته 20 کلنه جګړه یا د نیټو هغه نظامي او هر اړخیز استخباراتي حضور دا پای ته ورسید. نو څه توقع ولرو چې د دې عواقب به څه ډول وي؟ آیا دا کیدای شي چې موږ هغه څوک چې وهلي دي، هغه څوک چې په نړۍ کې هم د دوی نیتونه هغه نړۍ ته وروپېژندل او د دوی ماته چې دوی خپل اعتراف کوي، جنرالان اعتراف کوي، کنه ځینې ورونه ممکن داسې باور ولري چې نه دا مفاهمه وه او یا دا په هر شکل چې لیکن خپل امریکا وایي چې دوی ماته خوړلې، ټرمپ وایي چې د ماته خوړلې. نو دغه شکست دوی ته یو سایکولوژیک حالت ایجاد کړی چې نشي کولی د افغانستان بریالیتوبونه څنګه چې دي هغسې وارزوي او د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې له موږ سره تعامل وکړي. د هغه سایکولوژیک حالت نتیجه دا ده چې تر اوسه افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی، یعنې امارت اسلامي منظور ده. نو په هغه کې چې 13 هیوادونه دي، دا خو په دې ترتیب منفي شو. بیا د دوی اقمار دي، د دوی لاسپوڅي دي، د دوی اغېز لاندې هیوادونه دي، هغه هم د امریکې مزاج ته ګوري. روسیه چې یو خپلواک هیواد ده، یو شجاعت یې وکړ، یو جرأت یې وکړ، خپلې ګټې به یې ایجاب کوي او د افغانستان دغه حقیقي حالت نه آګاهي لري. هغوی د رسمیت پیژندنه په بشپړه توګه رسمیت پیژندنه اعلان کړه. د چین او د ایران ډیره توقع کېده چې باید دوی هم دا قدم اخیستی وای، ځکه د امریکې په شړلو کې له دې سیمې نه ډیره ګټه چینایانو کړې، ډیره ګټه. یو پوښتنه بیا دلته مطرح کېږي چې که مسکو دا ګام پورته کړی د هغه هیوادونه چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري، لکه د مرکزي اسیا هیوادونه قزاقستان، تاجکستان، په ځانګړې توګه ازبکستان چې ډېر زیات پلاوي تګ راتګ کوي، دوی ولې ورته ګامونه د روسیې په شان نه پورته کوي چې د امارات حکومت په رسمیت وپېژني؟ ګوره، یو حالت داسې ده چې که همدغو د آسیایي هیوادونو یا د روسیې سره ګاونډ کې هیوادونو په عاجله توګه د روسیې قدم تعقیب کړی وای، بیا دوی په کور دننه له پوښتنې لاندې راتلل چې دا خو رښتیا هم د روسیې اقمار دي، دا چې روسیې دا پیژندنه وکوله دوی هم اعلان کړه. یعنې دا یو باریکیم ده، ځینې نزاکتونه داسې وجود لري. خو زه باور لرم چې موږ یو لړ وظایف په کور دننه که هغه بشپړ کړو، ځینې پلمې او بهانې به ختمې سي او دا بینالمللي وضعیت به داسې یو حالت غوره کړي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل سي. د نړیوالو حقوقو له لحاظه خو افغانستان مستحق ده چې وپېژندل سي او ملل متحد کې هغه کومه کرسۍ چې د افغانستان د هغه هم امارت اسلامي استازي ته ور وسپارل سي. دا هغه مشروع عادلانه حالت ده، ځکه چې دلته تنها د طلبه کرامو یا د حکومت موضوع مطرح نه ده، دلته د خلکو د ولس د منافعو او د
د ژوند او ځواک خبره مطرح ده. بنان په دې ترتیب سره د منګه هم وظیفه دا ده د رسنیو ډیپلوماتانو او د هغو خبیرو افغانانو چې بهر کې میشت دي چې منګه داسې یو منسجم لابینګ وکړو او د افغانستان دغه اقتصاد محوره سیاست بهرنیانو ته افاده کو او صحیح افاده کو تر څو پورې چې دا د رسمیت پیژندنې بهیر ګړندی سي. جنرال صاحب البته چې اروپا سره هم په دې وروستیو کې تګ راتګ وشو، ډیپلوماټان هم ورغلل او امارات ټینګار کوي چې په ملګرو ملتونو کې کومه کورسۍ چې ده باید کابل ته وسپارل سي، ځکه چې که نیوکې دي نږدې نه ځواب سي. دغه هم یو څه ګامونه دي چې کولی سي ورو ورو پرمختګ ته لاره هواره کړي. یعنې دا ضرور ده په دې خاطر چې ناټو دلته حضور درلودل، اول ګام کې د اړیکې لار سي نارملایزیشن ته، نارمل سي، بیا رسمیت پیژندو ته لاړ سي. په دې مسیر باندې حرکت یې کړی. نو تاسو ښه انکشاف ته اشاره وکوله چې د اروپا اتحادیې د وروستی تصمیم چې د افغانستان ډیپلوماتان په کنسولي امورو کې په قبول کړي دا یو مثبت پرمختګ ده او همدغه پیل ده، ځکه چې پخوا خو داسې یو ذهنیت و چې حتی همدغه کارمندان یا ډیپلوماتان هم دوی قبول نه کړي. اوس چې یوه روزنه یا یوه کړکۍ د مفاهمې پرانیستل سوې ده نو د دې امیدواري شته چې دا مناسبات نور هم توسعه پیدا کړي، پراختیا پیدا کړي او راتلونکي انشاءالله روښانه ده د افغانستان. په خیر و سلامت اوسئ. فاتح صاحب زه غواړم چې کورنیو سیاستونو کې پوښتنه وکړم. په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې هم شته چې اوس دومره وخت جوابونه کې چې یو یو ووایو. ځینو ځایو کې بعضې نیوکې هم شته، البته نه پوهېږو چې ورته نیوکې ووایو یا د بعضې خلکو نظرونه ورته ووایو. په ټوله کې کوم څه چې په کور دننه روان دي هغوی ته په کومه سترګه ګورئ په دا تېرو 5 کلونو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو وړاندې خو درنو قدرمنو شخصیتونو چې څنګ کې راسره ناست دي او تاسو په شمول ټولو کتونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خپلو خبرو نه وړاندې زه د افغان ملت د اسلامي امارت هغو فداکارو، شهیدانو، استشهادیانو چې دوی د ازادۍ دپاره د زمري د 24مې د دغې ویاړناکې فتحې دپاره د اسلامي حاکمیت د وطني بشپړ خپلواکۍ دپاره ځانونه، خپل وجودونه، هر څه نظرانه او قربان کړل. هغوی ته دعا کوم چې الله تعالی دې شهادتونه ترې قبول کړي. الله تعالی دې دغه فتح افغانانو دپاره ابدي د خیرخواهۍ د پرمختګونو وسیله ذریعه اساس وګرځوي. زه به دومره ووایم چې اسلامي امارت د 15 کلنه واکمني حاکمیت چې دا د یو 6 ورځې وروسته بشپړه پوره کیږي، لاسته راوړنې خو یقینا چې که پیړیو ته هم د بهره نظر وکړو، تحلیل ارزیابي په دقیقه توګه وکړو، داسې لاسته راوړنې موږ په ډېر تاریخ کې نه لرو لکه د 15 کلنې واکمنۍ کې چې موږ ولیدې په عملي شکل. په هغې کې امنیت چې دا هغه لاسته راوړنه ده چې ټوله نړۍ پرې اعتراف کوي. په دویم قدم کې د اشغال پای هم د افغان ملت دپاره لوی ویاړ و، ځکه هغه نړۍ چې صلیبي او ورسره منافق هیوادونه مل چې په افغانستان یرغل کړی و، 20 کلنه جګړه تر دې وخته راورسوله، دا هم د څه په بدل کې ماته شوه. زه وایم چې په داخل کې د اسلامي امارت دغه لویه لاسته راوړنه ده چې عمومي وحدت یې رامنځته کړی. دلته په داخل کې یو قیادت رامنځته شوی، یو امیر ده، یو قاید ده، یو دولت ده، یو نظام ده، یو فرمان ده. په ټول افغانستان کې د افغانستان چې کوم دغه افغانستان ده له سره تر پایه ټوله پورې بشپړه ازادي خپلواکي ده. دغه په داخل کې لویه لاسته راوړنه ده. دې سربیره دغه لویې پروژې چې عمومي شکل اسلامي امارت روانې کړي یا بشپړه دي یا روانې جریان لري، دا ډیره لویه خبره ده چې موږ په ډیر وخت کې دغه لاسته راوړنه نه ده لیدلې، بلکې تصور هم نه لرو. او حتی چې د داسې لاسته راوړنو دپاره تا اراده کړې هم وای،
ګاونډیانو او دښمنانو د وطن ته نه پرېښودلی نو دې لویو لاسته راوړنو باندې اعتراف کول دا پخپله د الله په نعمت باندې شکر ادا کول دي. په خیر و سلامت اوسې فادي صاحب محترم. امین زوی صاحب که اقتصادي برخې ته لاړ شو، امارات وایي اول لوی ګام چې پورته کړی هغه دا ده چې فساد په افغانستان کې تر ډېره حده پورې ختم سوی دی. په دویم ګام کې وایي چې عواید په منظمه توګه راټولیږي، او درېیم دا چې سترې پروژې په افغانستان کې له کورنیو عوایدو څخه ورکول کېږي او تامینېږي، او بل دا چې بودیجه د افغانستان لومړنی ځل ده چې له بهره مرستې نه دي بلکې له کور دننه عوایدو نه ملي بودیجه جوړېږي. دغه هغه لاسته راوړنې دي. فکر کوئ چې نیمګړتیاوې څه دي تاسو په اند، او نورې کومې لاسته راوړنې شته چې په اقتصادي برخه کې ترلاسه شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب زه په خپل ور سره تاسو ته درنو میلمنو لکه هر یو جانبدار صاحب محترم، فاتح صاحب محترم، او د ټولو نیوز ټولو خوږو کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیازی صاحب محترم، بدون له شک نه یعنی ټولو نه ول که مونږ چېرته دغه څلور چې تاسو هم ورته اشاره لرلې دا د ملا تیر حیثیت لري، او دا د یو هیواد یعنی هغه تنفس ته چې په هیواد یعنی ټول مسایل په دې باندې ژوندي ساتل کېږي. یعنی کورنۍ عایدات چې د کوم هیواد نه لري او یا ګډوډ وي او یا دی پر ځان متکي نه وي، بل چاته محتاج وي، بل چاته لاس نیولی وي، دا نه سیاسي برخلیک ټاکلی شي، نه اقتصادي، نه حتی فرهنګي هغه هم نشي ټاکلی. بدون شک ده چې دا د سترو لاسته راوړنو دي. اما بعضې ملحوظات، بعضې مسایل هم شته. موږ یو وخت کې 300 کارخانې لرلې په اول فتح کې، یعنی دلته چې په وزارت تجارت کې حساب دي 3 تر 3.5 وي، اوس لله الحمد تر 6.5 شاید زیات هم وي، کمی نه دي دغه اوس لرو صنعتګران. خو بعضې سیستم، بعضې مسایل داسې دي چې که هغې ته چېرته غور ونه شي، یعنی د زما ګټه هم بل چېرته ځي، او د دې سره سره یعنی دلته د صنعت نور هم تضعیف طرف ته روانېږي. هغه څه یعنی بعضې شیان زه ټول نول درته وایم چې 6.5 ته ورسېده کیسه، صنعت دومره زیات شو، خو په بررسۍ کې بیا هم تا 4 کسان کېنولي دي، دا 12 کسان که نه چتای مراحل او دغه مسالې زر خلاص شي. یعنی د یو جواز نوي کولو لپاره ته په میاشتو باید منتظر پاتې وي، حتی ستا مال به بیرون پاتې وي. دا یو ضرر نه ده، ضربه نه ده. دا ګورئ دغه ضربه یعنی که تجار ته نه رسیږي، دا عام ملت ته رسیږي، دا په خپله نظام ته رسیږي. دغه باندې غور کول. بله ورځ د سیمنټو فابریکه فعاله شوله، افتتاح شوه، یعنی چارې به شروع شي. د دې سیمنټو فابریکې لپاره، د دې چارې لپاره یعنی نور سیستم ته هم ضرورت ده چې په هغې باندې هم ته کار وکړي. ښارسازۍ کارونه په افغانستان کې یعنی یو وخت رئیس الوزرا صاحب اعلان وکړلو چې یعنی جوړ دي کړي. هغه څوک چې قوالې بعضې عرفي قوالې لري او یا داسې بل تایید لري، خو فکر کوم دا یې ورته ویلي و چې یو خط دې واخیستل شي که چېرته یعنی دغه ځای په سړک کې راغی یا په مسجد یا په داسې نور هغه دولتي کیفیت هغې ته ضرورت و، نو له منځه به ځي، دغه تعهد ته اخلي، نور هغه ځای جوړ کړي. هغه کیسه په ټپه ودرېده. څه راځم اوس نیازی ښه چې اوس دلته زما ښارسازي ودرېږي، دا فوجي سیمنټ فکري دا چېرته بل چاته ورکړو، بل چاته ورولېږو که نه خپل ضرورت. نن زه په کور په کابل کې کرایه باندې پیدا کوی نشم، چې پیدا کوم یې په 10,000 افغانۍ دي. داسې دلته راغلی یم، دلته یې خلکو غوښتنې کړي، ویلي دي، لیدلي م دي، ګورم همسایګان مې دي، په دې لاره باندې چې تېرېږم د دوی هغه ټول مشکل ګورم. یعنی که چېرته نه نیازي صاحب ودرېږه، صبر وکړه، لږ وخت راکړه. که چېرته زه دغه یعنی دغه پلان دغه کیسه یعنی حل کم، خلاص کم، د 10,000 افغانۍ کور بیا 15,000 افغانۍ ته راغورځېږي. دا شوه لکه 15,000 افغانۍ چې تا یو کور والا ته ورکړي وي. دا په خپله یو ګټه نه شوه، دا په خپله تا یو حمایه نه کړلو. یعنی د دې ورته چې دغه نوره مسایل څومره ورسره کېږي، ټول نو ورته وګوره، د ټول نفوس راټول شوی ده په کابل کې 6 میلیونه. اوس که چېرته زه نوي پلانونه په هغې باندې چټکتیا او ګړندیتوب او یعنې وسعت دا شیان ورته ورکړم، دغه یعنې د هغه چې فراخه شي، یعنې دغه کیسه خلک یعنې هر ځای ته داسې لږ خپلو هغه ځایونو ته لاړ شي، دا په خپله یعنې په اوبو باندې تاثیرات لري، په صحت باندې تاثیرات لري، یعنې په ډېریو مسایلو باندې تاثیرات لري. نو نیازی صاحب بعضې مسایل داسې دي که چېرته هغې ته پاملرنه ونه شي، هغې لپاره کار ونه شي، بیا نقصانات مشکلات دي. یو بله خبره نیازی صاحب، زه د ایران نه مخکې ما په $1400 راوړلو یو کنټینر، اوس یې په $15,000 راوړم.
و علت څه ده؟ یو خو د امریکې او د ایران جنگ دا پر خپل ځای، یو علت یې همدغه ده چې هلته افغاني موټر ځي نه ایراني موټر دی، و ایرانی موټر اسلام قلعه کې توقف د دې لپاره چې پروسس کېږي نظر کوي، هغه توقف ماپ سې حسابوي، و هغه ډریور یې هلته موټر ودروي، دی ځي کور ته، چې کله نوبت ورسېږي بیا ورته راځي، هغه 20 ورځې هم په ماپ سې حساب دي. د دې یعنې حد اقل که په هر موټر په سر باندې 2000 $1.5 زیات ورکم، دا خو د بل چا جیب ته لاړې، دا دې راشي دلته دې راشي. ډېره زیاته مننه کوم. کور دې ودان امیر زوی صاحب. جنابدار صاحب په امنیتي برخه کې یو څه چې واقعیت دی هغه دا ده چې په افغانستان کې واقعا امنیت تامین شوی دی. په تېرو 5 کلونو کې لومړنی ځل ده چې افغانان آرامه ساه اخلي. اوس هم بعضې کسان هڅه کوي چې په یو ډول په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. د دوی لپاره به یو فضا او یو چانس وي، افغانانو بالاخره دوی ته اجازه ورکړي چې د سهار بېګا دې خواته تبلیغات اخواته یو خبره کوي چې غواړو بیا په افغانستان کې جګړه شروع کړو. بیا کله جګړه د دغه هېواد حل لاره په 50 کلو کې خو موږ تاسې ولیدل. نیازی صاحب اصلا خو موږ که د بشر تاریخ ته وګورو نو د بشر تاریخ د اړو دوړ نه ډک دی. د بشر تاریخ د جګړو، د ښو جګړو، د خرابو جګړو، د ازادۍ دپاره جګړه او د اشغال دپاره جګړه او د ویاړونو او د شرمونو نه ډک دی. ځکه چې تاسو که د بردګۍ د وخت نه دا تاریخ لولئ نو د شرمونو دوره وه چې یو انسان به په زنجیرو تړلی، اروپا ته به یې وړه او هغه به بیا هلته خرڅاوه، هغه به هم د غاښونو لره، لکه اوس چې په نقاس کې دغه ګوري مال خلک، دا ډول انسانانو سره برخورد کېده. د انسانانو ټولنیز پرمختګ، د شعور لوړېده، د صنعت ترویج یا د ژوند د اوسنۍ سطح دا داسې اسانه لاسته نه ده راغلې. دا د انسانانو د ککریو باندې په قدم ایښودو باندې د بشر دغه یو حالت ته راغلی. خو دا هم دا په دې معنا نه ده چې ټولو پوښتنو ته ځواب رامنځته شوی. تاسو وګورئ نن په ټول نړۍ کې بانک او رسنۍ، یعنی دا دوه مهمترین عناصر په نړیوالو اړیکو کې، په بشري ژوند کې، دا د چا په لاس کې ده؟ دا د یهودو په لاس کې. بانک کې سودخوري ده او په رسنیو کې د عامه اذهانو سره لوبه ده، حقایق نه خپرول دي. وضعیت چې څنګه ده هغسې د خلکو آګاهي په هغه سطح کې نه ده. اوس نو موږ یو شمېر هغه هیوادوال متاسفانه چې هغوی خپلې مادي ګټې د لاسه ورکړي، خپل د تعایش حالت او چاپېریال یې د لاسه ورکړی، د همغسې قوتونو په اختیار کې دي چې دوی خپل هیواد ته لکه مخکې حمیدزوی صاحب د ستراتیژۍ خبره وکوله، یو ستراتیژیک لید ورته نه لري، بلکې په عارضي توګه غواړي یو لړ منافع ترلاسه کړي او دا استعمالیږي. دا بیا هم استعمالیدای شي، لیکن اوس پرونی وضعیت نه ده. ځکه د طالبانو نهضت که د چا خوښ ده که د چا خوښ نه ده، خو دا یو بلورین نهضت ده، مسلط ده، په ټول افغانستان حکومت کوي. د چا که زور رسېدی دا خو یې نه پرېښوده د حکومت ته، خو زور یې نه رسېږي. نو بدیل قوت یې چې دغه خلا ډکه کړه، داسې د یوې لحظې لپاره فکر وکړو دا طالبان نشته، بیا به څه حالت وي؟ خو په هر کوڅه کې به، په هر کلي کې به یو پاټکي او هلته به چوري، غلا به وي، وژنې به وي، تبعیض به وي، قومي تضادونه به وي. خو دا حالت خو موږ په دا نیمه پېړۍ کې ولیده که. نو دا د ابن خلدون خبره ده چې باید واک له هغه چا سره وي چې ځواک لري. ځکه چې یو سړی چې حدود تطبیقولی شي، یعنی قانون تطبیقولی شي، خو هغه وخت کې خو قبیلوي ژوند و، هغه قبیله باید په واک کې. اوس هم په افغانستان کې که موږ امن و سوله او ثبات او بالاخره د افغانستان تاریخي وجود بشپړتیا یې غواړو، خو دغسې یو ځواک ته ضرورت ده چې هغه ډسپلین ولري او د همدغه خلکو چې دا بیرون حضور لري او تخریبات کوي، د هغو د مخنیوي لپاره همدغه ځواک ته ضرورت ده، بل څوک یې مخ هم نشي نیولی. بنا د ما عرض دا ده چې د موږ روشنفکران، د موږ هغه مډرن فکر خاوندان باید دغه عیني وضعیت په نظر کې ولري، آگاهانه باید خپل یو لړ حقوق ټولنې ته ورکړه د مصلحت پر بنسټ.
په خیر و سلامت اوسئ فاتح صاحب البته وایي چې د حکومت دنده د وظیفه ده چې خدمات رعایه کړي او خلک هم په مقابل کې اطاعت کوي که خدماتو ته وګورو د حکومت په تېرو 5 کلونو کې په څه ډول وایي تاسو په اند مناسبو کوم برخو کې نیمګړتیاوې وي کومې خلاوې دي چې باید ډکې سي نو د اسلامي نظام چې دعوا او داعیه او صبغه هم اسلامي ده نو د 5 کلونو واکمنۍ کې د دوی چارو ته که په دقیقه توګه سړی وګوري نو ستونزې مشکلات خو به خامخا وي خو لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي مثبت اړخونه یې موږ دپاره ډېر مثالي دي نو که د سیاست برخه کې وګورو اسلامي امارت په نړۍ کې له 40 هیوادونو زیاتو سره تعاملات اړیکې لري دا لویه لاسته راوړنه ده همدارنګه د اقتصادي برخه کې که وګورو نړۍ سره د مواصلتي نښلوونکو لارو ته وګورو چې څنګه په کوم انداز کې په چټک توګه روانې دي دا ډېر هغه څه دي چې موږ ته هیلې امیدونه رابخي همدارنګه د ملت د ډېر لا پرمختګ دپاره د هغوی د هوساینې راحت د ژوند ښه کولو دپاره اداره چې دا د زړه حیثیت لري او مونږ که د اسلامي امارت نظام هغه اداره چې د چارو اداره ده د بیلګې په توګه راواخلو چې دا د ټول نظام د زړه حیثیت لري همدارنګه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په اصطلاح دفتر یادیږي د چارو اداره دې ته که مونږ تاسې وګورو د دې ادارې مشر چې د عمومي رئیس شیخ نورالحق انور هغه یو دومره برجسته دومره پوه انسان ده چې د خپل مامورین کارمندان د دولت ته یو داسې انګیزه یو داسې اخلاق مسلکي اداري اخلاق خپروي چې هغې دپاره د ملت د نظام تړاو رامنځته کیږي د ژوند چې فعل راواخلو مثلا د سهاره چې دی راشي اول ورته د مشکات شریف درس وایي د هغې نه وروسته د هدایې شریف درس وایي نو دا دواړو پورې مونږ زندگی تړلی د رسول الله مبارک ژوند د هغه مبارک احادیث د هغه مبارکه کړنلاره دا د موږ د نظام دپاره قانون اساس او تګلاره ده چې هر څوک اول د مذهب د اسلامي شریعت په رنګ باندې په افکارو باندې منور شي نو هغوی زړونه پاک شي ولس ته ښه خدمت کولی شي همدا وجه ده ما د بیلګه په توګه یاد کړه خو د ټول اسلامي امارت وزارتونه ادارې اول د اسلام په وړانګو په تدریس درس باندې په اخلاقو باندې منورې دي همدا رقم جاري دي ولس ته هم دا خپرېږي نو دا انشاءالله ولس دپاره هیلې امیدونه الله نور هم رابخي خیر و سلامت اوسئ منظور صاحب زه په عموم کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم بیا تاسې جزئیات ورکړئ چې په دا تیرو 5 کلونو کې افغانستان د اسلامي امارت په واکمنۍ کې کومې سترې لاسته راوړنې لري کوم څه دي چې پاتې دي او باید ورباندې کار وشي او په لومړیتوب کې راوړل سي ګورئ د اسلامي امارت په بیا ځلې راتګ سره الحمدلله افغانستان د تجزیې نه خلاص شو افغانستان خپل ازادي خپل تصمیمات په خپل لاس کې واخیستل دا په ډېر دې باندې کې کتابونه کیسې ځایي کې ډلبازۍ ورک شوې قوم پرستۍ تعصب او دا مسایل دغه ورک شول نن ته د ازبک سره د پښتون په نوم پښتون سره د هزاره په نوم دغه په نوم باندې هیڅ نه وه نه د برترۍ دعوا کوی شي او نه ورسره کومه تیره او زیاته کوی شي دغه په خپله دغه عدل یعنې دغه د عدل راتګ دا په خپله ډېره غټه لاسته راوړنه ده زه بار بار وایم شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله کې څه مشکل نشته هغه وایي هغه ټولو د ملګرو نه غواړي ورته وایي چې انډیوال پرستۍ به نه کوئ اهل خلک را مخکې کوي ما ته یې را معرفي کوي نیکانو نه مشورې واخلئ مسلکیانو نه مشورې واخلئ که انډیوالان نو باندې زړه بدیږي ما ته یې را معرفي کوي زه به په کور کې معاش ورته ورکمه نیپوټیزم هیڅکله مه کوئ دا د هغې غوښتنه ده د مشرانو یعنې د وزیران چې دي هغوی هم همدا غوښتنه ده اما په ټیټه سطحه کې بعضې مسایل بعضې که هغې لپاره یو ښه سیسټم زه رامنځته نه کړم دغه مشکل مې له منځه نه ځي لوږی په دلاساو په دې شیانو باندې له منځه نه ځي لوږې لپاره
یعنی حد اقل ته یو برنامه ولري. لله الحمد افغانستان یعنی په کم د 15 کاله دومره وخت نه ده که چیرته ته وګورې چې د انرشۍ حالات نه ته یوه کیسه راواخلي، نه تنه انرشۍ خو پر خپل ځای پرېږده چې یعنی تا ته داسې ډیپوګان خلاص پرېږدي قصدن د دې لپاره چې هغه یو ورشي توپک ته لاس کړي، بل سره هم توپک وي، د دې سره هم توپک وي، په داسې حالات کې درته پرېږدي د دې کنټرول د دې یعنی اداره کول دا داسې وړه خبره نه ده. اوس زه یادولی شم ځکه چې دلته ارامه ناست یم، کله په خوله کې مې ډېره وړکۍ راځي، اما دا ډېره ګټه فنکاري او هنر ده. خو په دغه ټیټه سطحه کې اوس بعضې مسایل بعضې ګیلې او دا شیان شته دي او دې ته موږ د شیخ صاحب امیر المؤمنین نه غواړو، وزیرانو نه غواړو چې دغه خلک مثلا یوه ګیله یې ووایه. ګیله داسې ګیله یعنی ګیله چې په ضرر تمامیږي، ګیله چې زما نظام یعنی د اسلامي امارت اسلامي نظام شرعي نظام په ټوله نړۍ کې خالي په افغانستان کې ده. سوچه شرعي نظام د دلته ستا د یوه ولسوال کړنه هغه نه تنه په افغانستان باندې تاثیر نه لري، امریکا کې مسلمان چې اوسیږي هلته یعنی امت مسلمه لپاره هم یو څوک مثال راوړي، دلیل راوړي، دومره ستر مسؤلیت یوه لري. دمه اخلم یې زوی سم مبارکه بېرته راسو. درنو لیدونکو ورځ لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني امیر صاحب ستاسو خبرې نو پاتې. نیازی صاحب یعنی دومره ستر مسؤلیت ور په غاړه ده، دلته د ده غفلت د ده بې پروایي دا ستره جفا ده، ستر ضررونه له ځان سره لري. مونږ هم دا وایو، مونږ وایو چې دلته سیستم ته ضرورت ده. بله سیستم ته څنګه ضرورت ده؟ دا سیستم ته ضرورت ده چې زه اقتصاد لپاره خپله برنامه پکې ولرم، سیاست لپاره خپله برنامه پکې ولرم. زه روسیه سره په رسمیت پیژنم خو خدمات ماته سهولت ماته د چین تر بهتره ده. یو سیاسي فنکاري ده مخې ته تللي، ضرورت به پر خپل ځای پرېږدو، هغه به پر خپل ځای. ازبکستان سره زما تعاملاتو کیسې ډېرې ښې دي، یعنی تعاملات مې وضع کړي، خو د دې باوجود داسې مسایل داسې کیسې شته، زما پر وړاندې داسې دلایل شته چې بعضې مصنوعي دي بعضې حقیقي دي. مصنوعي کې به یې بهانه ور واچوم، مصنوعي کې به یې د تاریخ حسدونه او دا شیان ور واچوم، مصنوعي کې به اسلام فوبیک سوچ دا ور واچوم، خو بعضې حقیقي دلایل دي چې مونږ لږ خپله هم بعضې مسایلو کې لږ پاتې راغلي یو. نن الحمدلله جنګ نشته، اسلامي امارت دا هیواد په زور نه ساتي او نه یې ساتلی شي. دا هیواد د خلکو د ملت په رضایت باندې دا امارت د ملت ترجماني ده، د هغې اراده ده، د هغې په توسط دا همدا اوس چې ده همدا اوس چې زه په پخوا په 3 لکو کې امنیت نشم ساتلی، نن یې په 1 لک کې ساتمه. علت یې همدغه ده چې د ملت همکاري تر شا ده. خو دغه ملت که دغه ملت بل څوک رانه لمسوي غلطوي یا داسې ابزار په خپله داسې یو فرصت زه لاس ته بل چاته ورکوم، دا ګورې ځان سره ظلم نه کوم. ته وګوره پاکستان سره جنګ شو، کیسه شوه، په هر ځای کې فرضي کرښه باندې کلي نه ورجګ شول، ورته ورغله ورته وایي چې مونږ ورسو تاسو کینئ. ډېره زیاته مننه کوم. نن په یو ځای کې غل او کوته تاریک لیدلی نه وي، ډایرکټ به یعنې پستې والا ته زنګ وایي چاله پسې راشه. پخوا داسې نه کېده. وجه دا ده چې یعنې د ملت همکاري در سره ده، د ملت خواخوږي، د ملت ضرورت دا هر څه معلوم دي. لږ فنکارۍ ته لږ حکمت نه کار اخلي. ډېره زیاته مننه کوم. جناب داسې د پاکستان مسله یاد شوله، البته دا اول ځل ده چې د افغانستان په تاریخ کې البته چې کابل ډېر یو کلک ځواب ورکوي د اسلام آباد اقدام ته. صحیح ده چې که افغانستان هغه میزایلونه او راکټونه لري چې اسلام آباد وایي، خو دې فرضي کرښې په اوږدو کې ډېر قوي او مرګوني غچ اخیستونکي عملیات یې ترسره کړل. سیاستونه د سیمې له هیوادونو سره څومره مناسب او پر ځای وو؟ که پاکستان برید کول، دویم بیرته ځواب یې ورکول، که چا ښه اړیکه لکه ازبکستان پالله، دوی مو سره ښه اړیکه پالله. نیازی صاحب د پاکستان په اړه خو د اسلامي امارت په راتګ موږ له داسې یو لوی عذاب نه خلاص وو، یو رواني ستر عذاب نه نجات پیدا کړ، ځکه چې دلته به که یو مثبت کار هم کېده
نو د پاکستان د سبوتاژ په نتیجه کې هغه هم پردی معرفي کېده او هم تخریبېده. یعنی افغانستان آبادۍ ته هم نه پرېښود او دغه تنظیمونه چې دوی جوړ کړي وو دا بیا په خپلو کې په داسې یو هنر سره جنګول چې هر کلی له بل کلي سره مواجه و، هر کوڅه له بل کوڅې سره مواجه و. نو د اسلامي امارت په برکت باندې دا معادله معکوسه شوه. اوس به د افغانستان نه خلک الهام اخلي، د موږ له علماو نه به فتوا اخلي او هلته به خپل دریځ مشخصوي. الحمدلله چې موږ د حنفي فقه تسلط دلته لرو او د پاکستان په اکثریت ولس کې هم حنفي فقه ته اعتنا موجوده ده. نن سبا د موږ لاس بر ده. پاکستان چې د خپل ایجاد نه تر ننه پورې څومره یهودو او غربي نړۍ ته خدمت کړی دا د انتها نه مور زیات ده. او تاسو ولیدل چې دوی هغه عرب مسلمانان او دغه طلبای کرام دا به په ډیر توهین سره واخیستل، د $15,000 مقابل کې به په امریکایانو خرڅول. نن الحمدلله د افغانستان وړ زوړ مولا او عامي پوهنتوني او د مدرسې شاګرد دا ټول په یوه خوله وایي چې پنجاب د افغانستان دښمن ده، ځکه چې یو خو د تا نیمه خاوره نیولې ده، بله خبره دا ده چې تا سمندر حق لري، سمندر ته د لارې حق لري، دی دلته موانع درته ایجاد کړي. بله خبره دا ده چې دته هیڅ نوع سیستم په افغانستان کې د قبول وړ نه ده، فقط دی خپل عام تام یو تسلط غواړي او د انګریزانو اکټونه کوي او حتی د انګریز نه هم د یو قدم وړاندې اخیستی ظلم کوي، ځکه چې انګریزانو سره هماغه د ډیورند کرښې، هغه د ګندمک معاهده، هغه شرمناکه معاهدات چې سره هغه هم بیا په د فرضي کرښه باندې د ولسونو په منځ کې تګ راتګ هغو منلی و چې آزاد و. هلته ایجنسۍ وې، یعنې پولیټیکل ایجنټ یې معرفي کاوه په دې معنی چې سیاسي نماینده لکه سفیر چې مقرر، یعنې دوی معترف و انګریزان چې هغه د افغانستان د خاورې برخه ده، خو خپل د نفوذ ساحه یې ګڼله، مګر سره له هغې اجتماعي مسایلو ته، دیني مسایلو ته اعتنا درلودله. پاکستان سره له دې چې دی وایي چې زه د اسلام د نظریې په اساس ایجاد شوی یم، د اسلام د نظریې خلاف لارې هم په موږ بندولې او هغه اسلامي حکومت مخنیوی هم کاوه او بالاخره دغه د ولسونو د مړیو د ژوندي تګ راتګ موانع هم ایجاد کړ او اوس خو ټول بنادر هم در باندې بند کړي دي. بنان اصلي د سرطان دانه په دې سیمه کې څه هغه پنجاب دی. که افغانستان خپل وجود بشپړ نه کړي، سمندر ته لاره پیدا نه کړه، تاسو دا ومنئ چې دلته نه سوله راتلی شي، نه امنیت راتلی شي او نه خوشبختي راتلی شي. اوس الحمدلله مخکې له دې نه چې یو تاریخ پوه په دې باندې وغږېږي، د موږ هر مولوي صاحب فتوا ورکوي چې د افغانستان خلاف چې کوم نظامونه یا په ګاونډ کې څوک غیر شرعي کارونه کوي هغه مستوجب دي تقبیح دي. په پاکستان کې علماو دا آګاهي پیدا کړې ده چې د هغو نظام چې دا سیکولر ده، د بیګانه پرست ده او ظلم په بلوچو په پښتنو روان ده، هغلته دغه نهضت الحمدلله ورځ په ورځ قوي کېږي او انشاءالله هلته به لرې نه ده چې یو شرعي نظام داسې راشي چې د افغانستان خاوره بیرته افغانستان سره تعلق پیدا کړه. ټوله امیدواري نیازی صاحب یوه دقیقه وخت راکړه په همدې کې ده د اسلامي امارت په جزئیاتو کې که کوم نارسایي وجود لري نو دا خو د ملایکو حکومت نه ده، خو انسانان دي که نه، اشتباه خو هر څوک لري. موږ داسې وایو چې هغه عمده ستراتیژي څوک تعقیبوي. د افغانستان په تاریخ کې زه نږدې د 70 کالو سړی یم، په دغه وخت کې ما دغسې ډسپلین، دغسې سوله، دغسې نظم او دغسې له تاریخي دښمن سره برخورد د بل یو حکومت هم نه ولیدلی. بنان دا د ملاتړ وړ ده، د حمایت وړ ده او بل په دیني اصولو باندې درته غږېږي. دا خو یو دیني حکومت ده، تیوکراتیک حکومت ده، دا خو نه سیکولر ده نه دیموکراسي په افغانستان کې چلیږي. خلک غواړي هم دغه شی. که د ما دا مثال دا سیستم نه خوښېږي خو لاره مې په مخ خلاصه ده، زه یې مهرباني وکړم نو د افغانستان له هغه نه دې تېر شم. د افغانان دغه شی غواړي. نو اوس که څوک په دې مخالفت کوي کامیابیږي هم نه، شکست هم په نصیب ده، دغه سیستم به مخته ځي او انشاءالله افغانستان به بشپړ کېږي، سمندر ته به لاره پیدا کړي. ډېر زیاته مننه کوم. فاتح صاحب یو څو مسایل مطرح شول په دې بحث کې. یو دا ده چې وایي ځینې ګیلې شته البته اوس هم او ځینو برخو کې پرمختګونه نه دي شوي، یو څه د انډیوالیزم مثلا هم وایي لا هم پالل کېږي. البته د اسلامي امارت رهبر او مشرتابه په کراتو ویلي چې باید په حکومت کې عدالت وسي او په ټوله معنه د خلکو خدمت وسي او دروازې د خلکو پر مخ پرانیستل سي او هر ډول شکوه او شکایت چې وایي باید حکومت سره مطرح سي، حکومت به ورته رسېدګي کوي. غواړو تاسو نظر واخلو په دې برخه. نو زه به په دې رابطه دومره ووایم چې
اول خو دغه د ما په څنګ کې ناست سپین ږیری د ده عمر د موږ د ګاونډیو د عمرونو سره برابر ده. موږ د 50,000 کلن تاریخ ویاړ لرو، نو ځکه د موږ سینې هم ډېرې پراخې دي، سیاستونه مو نرم دي، صادقانه دي، ځکه موږ سیاست اسلامي ده، مسلمانان یو، مؤمنان یو، دعوه او داعیه مو همدغه ده او عملی استدلال ټولې نړۍ ته په مخ کې پروت ده. هغه څوک چې سیاسي منافقتونه له بهره په موږ را تحمیلوي، خپل منځ کې کورنۍ مشکلات ستونزې موږ ته جوړوي، دا به انشاءالله د موږ په وحدت په انسجام باندې د هغو ټولو مخنیوی کوي. را به شم د تا د وروستۍ خبرې په رابطه، موږ الحمدلله یو داسې قائد لرو، امیر او زعیم لرو چې په علماو کې هم محبوب ده، په عوامو کې هم محبوب ده، رعیت هم محبوب ده. د اسلامیت په اصولو کې، د سیاست په اړونو کې، د افغانیت په ټولو عنعناتو کې یو وړ شخصیت ده چې عالی قدر امیر المؤمنین صاحب ده. کله چې د زمري د فتح ورځې نه وړاندې امیر المؤمنین حفظه الله عمومي عفو اعلان کړه، د مکې یاد یې تازه کو. په دغه عفو کې چې کله طالبان اسلامي امارت ځواکونه د ټول ملت د ټول هیواد په هر ځای کې ځای په ځای شول او بیرته اداره را فعاله منظمه منسجمه شوه، نو تقریبا 11 لاکه وګړي د دې ادارې د اسلامي نظام دی، په دې کې تقریبا څه پاسه 9 لکه کسان موږ ته د زړې ادارې نه راپاتې وو، خو تر اوسه پورې د موږ د هغوی منځ کې د عفوې نه وروسته د ورورۍ فضا ده. هیڅ څوک دا نه وایي چې دا هغه ده، دا دغه یو امارت ده، یو نظام ده، امارت د هر افغان ده، امارت د ټولو کور ده او انشاءالله داسې مشکلات به نوره نه وي. بیا هم د ټول ملت حق لري چې موږ سره محاسبه وکړي، اسلامي امارت سره محاسبه وکړي. زه یو په چې د ملا د عالم نوم راپورې ده، زه هم د امارت غړی یم، چې دا د ما سپین ږیری ده، دا د ما ځوان ده، دا هم د امارت غړي دي، ځکه امارت د ټولو مشترک شریک کور ده. د دې وطن پرمختګ دا موږ تاسو شریک یون ده، نو هغه مشورې هغه نیوکې چې په امارت کې وي باید په سالم شکل شریکې کړي او امارت یې وزعمي، اطاعت وکړو، وحدت رامنځته کړو. البته چې د اقتصادي برخې ته ورځم، یو څه په دې وروستیو کې د مالیاتو برخه کې هم یو څه معافیت راغی، تخفیفونه راغل. امارات هم وایي چې هغه ورته تولیدات چې په کور دننه دي که له بهر راځي موږ یو مالیه ورباندې لوړوو او بیا هېڅ نه پرېږدو چې دې خواته راسي. په برقو ځمکو کې مو یې هڅه کوو. تاسو هم په دې برخه کې کاروبار کوئ، کومې ستونزې دي چې مثلا شتون ولري او هغه ته باید توجه وسي، یا دغه د کاروباریانو یا د تجارانو منځنۍ کچه، لوړې کچې، ټیټه کچه لاس یې بند کړی، هغه شریک سي تر څو په ګډه افغانان ورباندې کار وکړي، حل کړي؟ نیازي صاحب، زه فقط په افغانستان کې کارخانونه لرم، په نورو ځایونو کې هم لرم. په نسبت د هغې یعنې د نورو هیوادونو په افغانستان کې سهولت د معافیت په عرصه کې ډېر زیات ښه ده، ډېر یعنې بلونکی یو سیاست چې هر پانګوال هم زړه کوي چې دلته راشي او پانګونه وکړي. موږ خبره په دې باندې کوله چې موږ ویلو چې کله هم یعنې ستا سیسټم وسې شو، یعنې پرون یو بله ورځ وه، نن یو بل مقام ده، یو بل ظرفیت، د هغې مطابق ته باید ځان جوړ کړي، مخې ته ورسره لاړ شي. د ځمکو ویش په عرصه کې اسلامي امارت هڅه کوي، هغه د ورکړي دي، خو بیا هم وخت نه وخت موږ د برق ستونزه لرو. زه به درته ووایم چې زه هم د اوس هم 3 کاله مې وشو زه په جانیتور باندې خپل ماشین چلوم، یعنې ګټه نه راپاتې کېږي، هم بیا هم چلوم، در حال کې چې د مریضانو پمپر، یعنې پاکستان کې زما د ماشومانو پمپر شته و، دلته افغانستان کې ما ولیدو چې د مریضانو پمپر نشته، د خپل ماشین مې د بل چا سره تبادله کړلو، حتی په تاوان، یعنې په بیخي په هغه باندې چې ما ماشین دنه ما نه په کمه بیه واخیستو، هغه مې تبادله کړو، درته مې راوړلو، خو زه اوسه پورې برق نه لرم.
اما ګیله هم نه لرم ځکه چې زه ګورم افغانستان کې یعنې 4-15 لسیزې جنګونه تیر شوي، قصدي دلته نه دي پرېښودل شوي چې داسې برنامې یا داسې منابع دلته منځته راشي چې هغه تجدیدي منابع وزېږوي. برق هم په خپله تجدیدي منابع زېږوونکي د دې ته نه ده پرېښودل شوي، خو اسلامي امارت هڅه کوي. موږ امکانات چې مطابق ګیله کوو. زه چې د مخکې کوم شیان مې یاد کړي دا اسلامي امارت کوای شي په هر حالت کې کوای شي، حتی د محاربې د جنګ په حالت کې هم دا مسله کیږي. یعنی چې د په وس کې برابر وي هغه غوښتنې د هغې غوښتنې مطابق. برق نه لرم دا اولنی ځل ده چې دلته یاد شو، کني دغه ګیله ما بیخي نه لرله او نه یې کوم ځکه چې درک لرم پوهېږم چې شته وي درېږي نه چې نشته خو نشته نو څنګه وکړم. معافیت په ارسا کې خیر دی اوسېږي، رښتیا هم ډېر ریلیف ډېر سهولت یې تجارانو ته ورکړی ده، اما هغه معافیت ګټه هغه ترانسپورټ کې مانه ایران ته ځي هغه هم راوګرځوه اسلامي امارت ته چې هغه هم زما ملت ته راشي. زه 9 روپۍ چې هغه پمپر جګوم هغه هم جګ نه کړم، ټیټې خرڅ کړم، ټیټې ورکړم ورته. دغه مسایل د ځمکې په عرصه کې نوره دې هم ګړندیتوب مخې ته راشي، منځته دې راشي. شکر د اوس ډېر شارکونه یعنې توضیح شول، توضیح کېږي، خو بیا هم وایم چې نوره موږ دښتې ډېرې لرو. د دې صنعت سره سره تر څنګ مهاجرین راغلل، نوي راغلل، دلته خلک په ټول یعنې 10 کسان په یوه کوټه کې سره راټول دي. دوی ته نور هم د برنامه شهرسازۍ دا کیسه جوړه کړه چې دغه 10 د کسان د کوټې نه ووځي، هغه دښته پې آباده کړه، غر دې پې آباد کړه، هر لحاظ نه ښه ده، هغه ګټه لري. دغه لپاره هم یو برنامه ولره. زه اوس یو شی درته وایم، شیخ صاحب امیر المؤمنین یعنې دغه د ځمکو فارمینګ په دې کې 109 ده فکر کوم هغه ماده ده، په هغې کې ویل شوي چې یعنې که چېرته یو څوک په بکر ځمکه باندې د کار څه هغې کور جوړ کړی ده، یعنې که چېرته د سړک و دغه شیان شی نه وو ځمکه ورکړي، ړنګول منګول دا شیان مه کوه. دغه زه ګلستان شهره کې زه کور مور شی نه لرم، نه یې په نورو شرکونو کې لرم. دلته دغه ده تقریبا یعنې د شرولۍ ځمکه ده، ښه دې ته اوس ته امر ورکوي چې ووځه، دا ښه سیاست نه ده، زه ښه سیاست نه بولم. پیسې دي معلومي که په هغې که پې ورکه، عایدات هم پې زیات شول، خلکو ته سهولت هم زیات شو. د دښمن چالو دسیسه هغه دې هم ور لنډه کړله. همدې ته ورته داسې وړې وړې مسایل ګورئ. زه به یو شی درته ووایم، همدا اوس چې کومه سوژه د سامي سادات غوندې یو جنایتکار چې علني جنایتونه کړي، علني د غرب د ګټو لپاره کارونه کړي، نن هغه هم داسې یوه سوژه رانیسي، داسې یوه پرده رانیسي چې تا دغه کوچني کوچني یعنې د بعضې مسایل داخلي هغه یې ځان ته نیولي وي، په هغې کې دا یې ځان مطرح کوي. ولې هغه کې د پرده تیرش کوې نه، ته لرې کوې نه، هغه مسایلو ته کار کول دي، دا ستا په ګټه ده. دغه نظام باندې دا نظام یو خو اسلامي امارت دا فقط د طالبانو مربوط نه ده، دا د ټول دا کې اوس ته پوهېږي چې اوس کم و زیات 12-14 لکه کسان لرو. 14 لکه کسان کې په دې کې به یعنې د تېرې ادارې نوره عام بېطرفه دا ټول خلک کې شته دي. اسلامي امارت افغانستان د ټولو خلکو مربوط ده. تحریک طالبان همغه چې کله بس 2020 چې کله فتح راغله بس ټول هغه هم په دې کې ټول امارت ټول ورننوته، کیسه خلاص شو. یعنې اوس تک حزبي او دا مسله دغه هغه نشته. اوس تا ته پکار ده چې دغه انسجام اتحاد چې د اوس راغلی ده دا په هیڅ وخت کې نه و. دوی نه کار واخله، استفاده یې که، فرصت د تا لپاره. نن ایران د امریکې سره په جنگ ده، نن عرب په ډار کې ده، نن روسیه په جنگ کې ده، نن چین د نوي روس لپاره پلانونه لري، برنامې لري، ازبکستان برنامې لري، د هغې لپاره برنامه جوړه کړه، کار واخله. دا فرصت هر وخت نه وي، دغه فرصت هر وخت نه وي. او خبره د الټرنیټیو د بدیل او د دې مسایلو شوله. انس حقني حافظ انس حقني یوه کیسه وکړه، هغې ویل چې ما په بګرام زندان کې د امریکایانو په زندان کې ستنې ته ضرورت و ستنه هم جوړه کړله چې په زندان کې ستنه جوړېدی شي، هر شی امکان لري. ډېره زیاته مننه کوم، بخیر او سلامت اوسې. فاتح صاحب د بحث راټولوو. زه داسې فکر کوم چې د افغانانو اتحاد و قوت، ځکه په ډېرو تودو بحثونو کې هم دا اورېدلی دی، د افغانانو اتحاد و قوت او یو د بل پر وړاندې ګذشت کولی شي افغانستان ته ډېر پرمختګ ورکړي، او دا چې یو بل ومني، یو بل ته غاړه کېږدي، او که یو بل نه څومره ګیله لري په خپلو کې مطرح کړي، اجازه ورنه کړي پردیو ته چې راشي په دې منځ کې یو بې اتفاقي واچوي. دغه فکتورونه څومره مهم دي چې افغانان په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي؟ نو د افغانانو دپاره همدغه یوازینۍ لار ده چې پرمختګونه او ډېرې ګټې پرې ترلاسه کولی شي
په دې سره معنوي ګټې هم دي، مادي ګټې هم دي، د دنیا او د آخرت ټولو سعادتونه دي. ځکه الله تعالی رسول الله مبارک شریعت محمدي ټول موږ ته د عفو توصیه کوي، د صله رحمۍ کوي، د حوصلې توصیه سپارښتنه بلکې امر کوي. همدارنګه د موږ زعیم چې کوم امر کړی د عمومي د عفو تر نن ورځه پورې اسلامي امارات ټول وګړي ټول غړي په دې باندې قایم دي، کلک دي، او ټول علما دا مسؤلیت هم لري چې د خپلو منبرونو د لارې د خپلو نورو ادرسونو د لارې په ولس کې دا عامه پوهاوی ترسره کړي. په ولس د دې کور نه رانیولې تر دولت تر ادارې پورې باید په عموم کې عفو، یو بل سره محبت دا سرته ورسیږي، او دا هغه لارې دي چې دنیا آخرت ټوله نیکمرغۍ نیکبختۍ سعادتونه موږ پرې حاصلولی شو. ډېر زیاته غوښتنه کېږي، طبعا ملت خو په میلیونونو دي او په حکومت باندې غږ کوي، که هره ستونزه یې حکومت تمه لري ځکه چې حکومت د یو ټولنې مشر ده. برعکس فکر کوئ چې ملت ته کوم مشخص مسؤلیتونه راجع دي چې هغوی هم ورته پاملرنه وکړي؟ نو یوې خوا که حکومت ته مسؤلیتونه راجع دي چې حکومت باید خلکو ته راحت ورکړي، مشکلات ستونزې ورته هوارې کړي، ژوند ورته اسودګي برابر کړي. امیر المؤمنین حضرت عمر صاحب مقاله دا ده چې که د فرات د سیند په غاړه یو سپی له تندې مړ شي هم زه ویرېږم چې قیامت کې الله تعالی د ما نه د هغه په رابطه پوښتنه وکړي. د موږ امیر المؤمنین صاحب هم دغه عقیده نظریه همدغه تګلاره لري، په خپله موږ ترې اورېدلي چې ولس دپاره د لوږې د تندې د مخنیوي دپاره د ولس د ژوند د اسوده کولو د راحت دپاره کار وکړي. یو دا خبره، او بلې خواته د ولس دا مسؤلیت ده چې د نظام تقویه وکړي. همدغه د موږ نظام ده، بس لکه څنګه چې قدرمن مشر وویل والله بالله که نه دنیا بهر د موږ دوستان وي، نه ګاونډیان د موږ دوستان وي، هر څوک ظاهري ګټو مفادو ته ګوري چې په چا کې ګټې نښتې وي هغه ترې راښکروي، د هغې وخت پورې ملګرتیا ورسره دوام کوي. بس دغه د موږ په هیواد چې شوروي یرغل راوړه او دغه د موږ دغه جهاد قربانۍ ثمره ټولې دنیا ته ورسېده، خاصتا ګاونډیانو ته. هغوی د موږ جهاد کې په امن کې شول. نن چې د موږ هغه مهاجرین مجاهدین ورونه په داسې سختو حالاتو کې په اجباري شکل رایستل کېږي، د نظام د خوږ ګوتې نه نیولی وي، دا موږ داسې حالات کې یو، خو بیا هم په دې شکر ادا کوو. الله تعالی چې فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ما بزړه کېږئ، ما ورخطا کېږئ، تاسې اوچت یې کامیاب یې که مؤمنان وای. یو ټکی زیاتوم، مخکې ما اشارتن وویل چې موږ الحمدلله په داسې حالت کې اوس قرار لرو، که سیاسي برخه ده پر مخ مو وړې ده افغانانو، که نظامی برخه ده، که د بهر نړۍ سره خپلواک تعاملات لرو. د مولوي یعقوب هغه تړون د افغانستان په تاریخ کې په پام وړ کرښو او غټو ټکو به لیکل کېږي. دا موږ ته لوی هیلې امیدونه رابخي. موږ افغانان به انشاءالله ځواکمن کېږو، افغانستان به منظم مستحکم پراخ کېږي که موږ وحدت او اطاعت پر ځای کړو. ډېره زیاته مننه کوم جناب. داسې وروستۍ خبرې ته لاس نه اخلو. یو ښه خبره دا ده چې په افغانستان کې دا د شکر ځای ده چې امنیت پکې شته او جنګ نشته، د جغرافیې نه جنګ وتلی ده. د دې لپاره چې خدای مکړه بیا جنګ دغه جغرافیې ته رانسي، بیا افغانان د یو بل پر وړاندې تور او توپک راپورته نه کړي، موږ څه وکړو؟ ځکه دا یو ډېر مهم مسله ده. که جنګ راغی بیا پرمختګ او رشد و اقتصاد و تعلیم و هر څه له کاره غورځي. نیازی صاحب دا خود ډېره جامع اساسي او بنسټیزه پوښتنه مطرح کړه. انسان د خپل فکر، د خپل ذهنیت او د خپل باور پر بنسټ عمل کوي. اوس نو دغه تاسې رسنۍ چې تر اوسه پورې الحمدلله په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي، که ملي ټلویزیون ده، که تاسې هستئ، که شمشاد یا نورې رسنۍ دي، خپل رسالت تاسې په وجه احسن مخ ته بیایي. ولې په خفګان سره له هېواده بهر ځینې داسې رسنۍ دي چې هغوی زهر پاشي. نو دغه یوه تبلیغاتي جګړه ده. په دغه جګړه کې د ما په افغانانو او په خبیرو شخصیتونو غږ ده چې د جګړې د مخنیوي لپاره تاسو د جګړې ذهنیت افشا کوئ.
د سولې ذهنیت ترویج کوي چې دا د موږ د دین حکم دی والصلح الخیر ویلی او دغه دپاره باید موږ لاسونه یو بل ته سره ورکړو خپلو علما کرامو سره څنګ په څنګ د دغه تبلیغاتو د دغه منفي ذهنیت د خنثی کولو لپاره کار وکړو او استدلال وکړو چې دغه طلباء کرامو او غازیانو چې دلته د امن دپاره قربانۍ ورکړي د ملت دا قربانۍ ورکړي اوس الحمدلله سوله لرو څنګه چې تاسو وفرمایل د دې ساتنه د هر چا وجیبه د هر افغان وجیبه ده هغه یو څو د ګوتو په شمار عناصر چې د بل چا په اختیار کې دي د هغو په تبلیغاتو دا خلک نه غولیږي زغم او حوصله پکار ده تاسو وګورئ نن د کابل په ښار کې په ولایاتو کې دغه انکشاف د آبادۍ د ساختمانونو د لارو د ډګرونو د اوبو د بندونو د 400 د اوبو د بندونو امیر المؤمنین صاحب امر ورکړی چې پاره ولسوالۍ کې یو بند کار پرې روان دی همدغه ډول تاسو وګورئ چې د صحت برخه کې پلان مطرح کړ وزیر د صحت عامې اعلان کړ چې په هر بشري تجمع یعنی ښار کې د افغانستان هر ښارګوټي و ښار کې باید یو ستاندرد روغتون وجود ولري د زراعت برخه کې همداسې سره له دې چې په تعزیرات دي پیسې کنګل دي رسمیت پېژندنه نه ده خو بیا هم دلته وګوره مالیه کته راځي د افغانۍ ارزښت ساتل سوی ده امن و نظم درست ده دا خو د شکرانګۍ ځای ده ولې د دې ته موږ موقع ورنه کړو چې یو نفر چېرته که چا ترور کړ بیا د ټولو باور خراب سي ورخطا سي دښمن خو غواړي دغسې چې افغانان بیا په کور کې دننه په جګړه وي هر څوک چې جګړې ته لمن وایي دغه عمل د کفر سره مترادف ده کور دی ودان ډېره زیاته مننه کوم جناب داس فاتح صاحب او حمید زوی صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه تر بیا ته د خبرو تاسو په غرب سپارم چې واکمن او ځواکمن دی